په غزني، کندهار او بلخ ولایتونو کې پر 4 تنه متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. محترم مفتي سید عبدالرزاق د کابل د مرافعه محکمې د امنیت عامه دیوان د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د هلمند نظامي محکمې له زندان څخه 20 تنه بندیان د کندهار زون مرکزی زندان ته انتقال شول. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 380 دوسیو ته رسیدنه کړې او 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کونړ د مرافعه محکمې د مسؤلینو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 23 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 141 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. محترم سید عمر د پکتیکا ولایت د قضاتو قطعې د نوي قومندان په توګه معرفي شو. د کابل د مرافعه محکمې دیوانونو په یوه میاشت کې 153 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې مدني دیوان رئیس بغلان ولایت ته سفر وکړ. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 159 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 102 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 199 دوسیو ته رسیدنه کړې او 153 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 124 دوسیو ته رسیدنه کړې او 99 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 301 دوسیو ته رسیدنه کړې او 295 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 503 دوسیو ته رسیدنه کړې او 380 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت اختصاصي محکمې په یوه کال کې 290 دوسیو ته رسیدنه کړې. محترم مولوي عبدالمجید د سرپل ولایت د مرافعه محکمې د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د کاپیسا ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 160 دوسیو ته رسیدنه کړې او 45 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 193 دوسیو ته رسیدنه کړې او 209 وثیقې هم اجرا کړي دي.